حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ورځ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام تیر شنو دیتے او فرمائل هل تدرون ما یقول ربکم عز وجل آیا تاسو پوہیگی چستا سرب سے فرمائلی صحابہ کرام ورتو فرمائل اللہ ورسولہ اعلمو اللہ جل جلالہ او دہغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپوئیگی پیغمبر علیہ السلام دے اہتمام دفارا دری پیری دا پختن وکڑا دا تپوس ترنوک او بیایو فرمائل چے اللہ جل جلالہ فرمائی وعزتی وجلالی لا یصلیها عبد لوقتها الا ادخلته الجنتا ومن صلاها لغیر وقتها ان شئت رحمته وان شئت عذبته زما دے پخپل عزت او جلال باندے قسم وی چی څوک هم دا منزونا پخپل وقت باندے ادا کړي زبدا کا جنت تا داخل کړم او چی څوک کی بے وقت ادا کوي نو کو زما خوخه شي رحم ور باندې بوکړم او کو خوخه مشي نو عذاب باورته ورکم دغشان امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کردے حضرت معدان بن طلحہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقات اکڑو ما ورتویل چی اخبرنی بعمل اعملوه یدخل اللہ به الجنتا ما تا داسی عمل فبارک خبر راکا چی زہاغ وکلمو دا غی پا وجہ اللہ جل جلالہ ما تا جنت راکی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ زما سوال اوریدو سر چپ شو ما ورنہ دوبارہ ہم دا پختن وکڑا اگا بیا خاموش شو ما پدریم زر ورباندی دا پختن عرص کرلا ورستنویل چی ما تا خبر راکا نو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ویراتویل چی دا سوال ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کڑیو وہاں غیراتا پا جواب کیوں فرمائل علیکا بکسرت السجود للہ فإنکا لا تسجد للہ سجدتا الا رفعک اللہ بها درجتا وحط عنک بها خطیئتا تدیر سجدی کوا زکا چی تکلہم دا اللہ جل جلالہ درزا دا پاری و سجدہ وکڑی نو اللہ رب العزت با پدے سرستا یو درجہ اچتوی اوستا یو گناہ با معاف کوی چردی پا وجہ بعد جنت تا ہم داخل شی معدان رحمت اللہ علیہ فرمائی چی بیا زمان ملاقات دا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سر اوشو دا حغین ہم دا سوال وکڑو چی دا سے عمل را تا وخایا چی دا غیب پا کولو سرا اللہ جل جلالہ ما تا جنت راکیو ما جنت تا داخل نو هغه هم راتا هم دغه جواب راکو کوم چې حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ مبارک را کړو امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی هغه مبارک فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې مفتاح الجنه الصلاه و مفتاح الصلاه الوضوء د جنت کنجو چابی دا منز دے منزو او د مانزو کنجی چی دانو آغا او دستے وسو کوئی چیزو جنت تا داخل شمانو دا دی پخپل ٹائم باندے دا اللہ جل جلالہ دا امر تر لا سکی او پخپل وقت دی منز کئی او کسو کوئی چی زمون پا اتمنان سروکم دا سی منزو کم چی پاغی باندی زمان اللہ جل جلالہ رازی شی او دغه من زما صحیوی رب کریم ته مقبول وي نو هغه دی په خطر طریقه باندې او دسو کې بیا د الله جل جلاله دغه امر پوره حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې زبا د شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دیو تمی د او دس او د نور ضرورت اشیاء لکه مسواک وغیرہ راوړل یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل چې صل د دین او دنیا پس زونو کې چې سواړي هغه سوال وکړه ما ورته ویل چې اسالک مرافقتک فی الجنه ز په جنت کې ستاسو ملګرتیا غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آیت دین علاوه بل شی غواړي
وای ما ورته ویل چې زما سوال همدا دی بل څه نه غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فاعني على نفسك بكثرة السجود، چې کله ته دا مرتبه حاصلول غواړې نو ته په ډېرو سجدو کولو سره زما مدد وکړه، یعنی ته ډېر نفلي منځونه او ډېر سجدې کوه، دعاګانې غواړه او زه به هم ستا د ارزو پوره کولو دپاره د الله جل جلاله په دربار کې دعا او سپارش کوم، نو ستا د ارزو به پوره شي. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من حافظ على الصلوات الخمس او الصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقا عليه حرم على النار. څوک چې د دې پنځو منځونو یا د دې فرضي منځونو حفاظت کوي، د دې د اودس، د دې د وختونو، د دې د رکوع سجدو پوره لحاظ ساتي او دا منځونه په ځان باندې د الله جل جلاله حق او لازم ګڼي، نو دا کس به د جهنم او اور باندې حرام کړي شي. الله جل جلاله به په د باندې جهنم اور حرام کړي. خو که چرته دا انسان په خپل ټایم باندې په خپل وخت باندې د رکوع د سجدې د لحاظ ساتي او د الله جل جلاله دغه حق په ځان باندې لازم کی، رب کریم به په د باندې د جهنم اور حرام کړي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل الصلاة عماد الدین، منځ د دین ستن د ستن. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامها الجهاد. د دین سره او دارومدار چې دی نو دا اسلام دی، د دین ستن چې دا نو هغه منځ دی او د دې د اوچتوالي یعنی د شان او شوکت دا جهاد دی. نو لکه څرنګه چې د ستن په غورځېدو سره عمارت غورځېږي، همدغه شان په قصد من پر خودلو سره هم د دین داری ختمېږي. کوم انسان چې په خپل ټیم باندې منځ نه کوي د انسان دینداري ختمېږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې په آخري وخت کې د احکاماتو متعلق وصیت امت ته کړو، هغه د مانځه او د غلامانو د حقوق ادا کولو متعلق. ابو داود شریف حدیث ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخری وصیت د شرعي احکامات مبارک کی دا منز او منزو یعنی د مانزه حفاظت کوي او د خپل غلامانو او ما تحت مبارک کی د الله جل جلاله نه اوریږي، یعنی د دې حقوق ادا کوي، د حقوق مزای کوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای اعهد الیکم ان تقیموا الصلاة وتؤتوا الزکاة وتحجوا البیت الحرام وتصوموا رمضان. تاسو ته دا وصیت کو ما چې تاسو منځ قائموي، زکات ورکوي، د بیت الله حج کوي او د رمضان روزي نیسئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا تعلیمات منګو تاسو ته پرې خودلې دي.